چوپ شه څه کیسې دي یاره ولا کړاوي ده ولا کړاوي خندا وړه خلک د خندا ستړي مه شئ بانکه ته دا لږ بانکه نه سلام نه کلام ستړي مه شئ ټپې دې لګولې دي نکي به ولې کوې یاره چوپ شه که نه وي زه ها وایي دغه نه ما خو رښتیا شي په سترګو نه دی ته خو ډېر ګرځېده دی سړی وایي رښتیا هغه دې څنګه که واده کوزده دې څنګه کړه توله خو مې زوی ته ښه به داسې تا لیدلې مې دا هم غټه خبره ده کوزده دې څنګه کړه واده چا ویل وایي څوک ښه نه ورکوي رښتیا کوزده خو اوس هم کومه خو ما ته خوند نه راکوي ما ته خوند نه راکوي په کلي کې اوس هم همدې وچې کوزده خو دې زه هګۍ والا مې نه اخیستې ښه خرمانۍ خو دې وخوړه ده اوس یو درجن هګۍ څو دانې کېږي 12 دانې وتې کته د چا